میسیج راته کړی و رکشه مکشه چلوي نو د ما ته ویل مولوي صاحب ما یو زنانه راواخیستله په رکشه کې نو بیا د زنانې مطلب پر لارې پر یاد راته وکړي چې داسې زما خاوند دویم واده کوي داسې زما سره دا ظلم و پلانۍ کوي تا ته یو تعویزګر نه دی در معلوم چې ما ورولې یو تعویز راوکړي وی ما ورته ولې نه دی را معلوم بالکل را معلوم دی نو قرار زه راولاړ سوم دا زنانه ما هغه کوډګر لره ساحر لره جادوګر لره راوستله چې را مې وستله هغه 1.5 روپۍ ځینې واخیستلې او بیا مطلب هغه تعویز و کوډې موډې هر شی چې و هغه یې ورکړلو نو ته ما ته میسیج راکړی چې مولوي صاحب زما اوس سر خلاص شو زه ډېر پریشانه یم ما د الله په خاطر د دې زنانې سره دا کار وکړئ د دې هم په زړه کې شی نه و زما هم په زړه کې شی نه و ما خالي لاندې ورته ولیکل مال یو ته یوه دا زنانه یو دا پیر چې دا کم چا لره دی ورغلی یاست دا کوډګر دا به درې سره جهنم لره ځئ او درې سره تاسو جهنمیان یاست چې تاسو د یو مسلمان کور چې دی هغه ور خرابوئ تاسو د یو مسلمان ژوند چې دی هغه ور تباه کوئ هغه بله خبره ده چې نیم انسانان داسې دي هغه سحر نه مني جادو نه مني کوډې نه مني یا سحر هم ستا جادو هم ستا او کوډې هم ستا بیا بله زنانه راغلی وه هغې راته ویل مولوي صاحب زما ادې د یو پیر سره ملاو سوله هغه پیر ورته ویل ګوره د پیر څه مراد کوډګر دی د پیر څه مراد جادوګر دی د پیر څه مراد ساحر دی زه تا ته باچا آغا صاحب نه در ښیم زه تا ته علي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیم زه زما شیخ مولوي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیم زه و تا ته لالک آغا صاحب ناپي آغا صاحب نه در ښیم زه و تا ته کډي آغا صاحب نه در ښیم زه و تا ته دغه ظالمان کافران جادوګران ساحران نجومیان زه و تا ته دا در ښیم نو د پیر ورته ویل زه به تا ته داسې تعویض درکړم چې ته به جهان وینې او جهان به تا نه ویني او بیا یې 50,000 روپۍ هم ځینې واخیستلې 50,000 روپۍ ځینې واخیستلې نو دا زنانه خپله راته وایي چې زما مور د مولوي صاحب زما مور ده اوس ما ورته ویله ای ظالمانو ولې مې کور خراب دی دغه پیر داسې دی چې جهان دی ویني ګوره دا پیر دغه دی که نه دی چې موږ ټوله وینو دی نو څنګه پیر راولاړېږي بیا به تا ته دا لاره در ښایي زه به تا ته داسې پلانی شی در ورښیم دا ټول کفریات دي عزیزانو دا ټول هغه شیان دي چې انسان جهنم ته رسوي دا ټول هغه خبرې دي چې انسان له ایمان خلاصوي من اتا عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیله الله رسول فرمایي 40 ورځې به ستا لمونځ نه قبلېږي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی رالی یو پیر لره فقیر لره جادوګر لره ساحر لره کوډګر لره دا لاس یې ورښکاره کوي یا دغسې مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي له ده یې پوښتنه وکړله اوس که چیرې ده د دې خبرې تصدیق وکړي چې څنګه کوډګر ورته ویلي وو دم ویل و خبره دغسې ده د الله رسول فرمایي په دې خبره دی کافر سلو د الله رسول فرمایي په دې خبره دی مشرک سلو او که تصدیق ونه کوي خالي رالی پوښتنه وکړل دی درځئ موږ دی معلوموو دی څنګه دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي که ته چیرې یو ساحر نه بیا وشولو نه خر ولو نه خوله ولا نه بله ولا الله رسول فرمایي د جادوګر علاج توره ده توره او نن هم زما او ستا په کورو کې دا خبرې بیخي ډېرې روانې دي خاص کر زنانې الله پاک به ودې ته کله عقل ورکوي ته یې راسئ وګورئ عزیزانو دا نږدې ده بستي پنجایت ده د عیسایان پکې اوسېږي دا زما او ستا د کلي د کورو سپین سرې او ځوانانې زنانې په لین کې ورته ناستې دي چیش کوي راولاړېږي کوډې کوي سیر کوي جادو کوي یو هلک راته ویلې مولوي صاحب دلته ورغلم ما د جادو دپاره هغه راته ویلې په شکرانه کې به ما له شراب راوړې شراب ما نه قطعا نسي کېدلی اوس خبره دا د عزیزانو چې دی په شکرانه کې شراب غواړي ها منم په چا کوډې سوي دي د کوډو د خلاصون دپاره بیا که چا لره ورلې په دغه جادوګرانو کې چې 2 روپۍ واخله زما دا مشکل دی دا خو د دې دپاره نه دی چې ما او تا ورځو په ده باندې کوډې کوئ چې موږ د پلاني کور خراب کړي یا لکه چې ما او تا بیمار سو ناجوړه سو یو کافر لره ورسو علاج ورباندې کوو نو چې په کافر ما او تا علاج کولی سو دلته په دا دوزخي باندې هم کولی سو چې ورسو مطلب 100 روپۍ ورکړي او بیا هغه مسله چې د هغه چی سي هغه مسله چې د هغه خلاصي دا اوس کې دوې درې ورځې مخکې ځوان راغلی چې راغلی مولوي صاحب زما د واده 4 کال دی زه د واده په شپو کې جوړ او روغ ولم بیا به ظالمانو بیا به یو چا په مخ دغه کوډ او سیر او جادوګر عایشې صدیقې ته ویلې ول ما خپل خاوین تړلی دی دلته دی وایي چې په ما نه پوهېږم په ما چا څه وکړلو تر دا اوس 4 کاله پورې زه د خپلو بچانو سره داسې یم لکه بیا د مې ډېره معافي لکه ورور او خور چې څنګه ژوند سره تېروي ډېر پریشانه یم او زما دپاره څه کول پکار دي بچان مې هم ډېر پریشانه دي او اولاد لرم نه لرم دا څوک دا دغه زنانې کوي
یو زنانه چاته وایي ستا بچی راکړه نه در کوم نه راکوي یا بیا نو ګرځي پر دا دوزخیانو پر دا پیرانو پر دا کوټګرانو نجومیانو باندې هغه بیا راولاړ شي بیا په وینو وو په زعفرانو په پلاني خبرو باندې کوډ سیر جادور باندې کوي د هغه ژوند ور تباہ او برباد کړي ما بل بیان کې درته ویل زه یو ډېر محترم شخص په دا اوس کې ورلم ډېر محترم علاایده زیارت ته ورلم ملاقات ته ورلم دا د هغه کوم عقل او فکر او بزرګي وو چې ورلم ډېر پریشان وو ما اوس ملاقات هم نور سره سوي د نامه ډېر اورېدلی وو بیا مې علاوالو سره وکړئ ولې داسې پریشان یې ولې بیمار یې ول دا خو یې چا کوډې راباندې وکړلې کوډې څنګه در باندې کولې ول ما د ټول وطن هسپتالونه راوغوښتل علاج مې کوئ هغه هېڅ یوه بیماري مې نه درلوده ما ته چا وویل چې یاره هغه خان کې راته وویلې چې ته لږ خاشه دا یو عامل لره ولاړ سه یو نیک عامل پیدا کړه دا ګوندې په تا په یو تعویض ماویز شی سوی نه ول زه چې رالم یو عامل لره بیا عامل ماته بالکل ډېر زورور تعویض یې در باندې کړی دی زورور نه هغه کفریه کلمات یا شرکیه کلمات هغه د انسان د جهنم وړ کلمې چې هغه یې پکې لیکلي ول بیا ماته هغه سړی هم را معلوم سولو ما لارې په ما به څوک څنګه کار لري ولا سړی را معلوم سو چې دا سبا به مې حال ورکوئ چې تا دا زما سره څه چم وکړي ما په تا کړي څه ولو ولا هغه خپل ځان په خپله مړ کړي دا خبر سولو چې دا مسله خو راله هغه د خبره دې ته راورسېدله چې مې ګویانې به کېدلې څه خبرې به سره کېدلې خبر سو هغه کوز هغه کور هغه کس هغه څوک خپل ځان یې خپله مړ کړي چې دا څه فساد راوست ول نن دا یم ناست نه درېدی سم نه تلی سم نه کښېنستی سم جوړ روغ سړی ولمړ نو لهذا خبر داسې ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزان استاسو په مخکې ما د قرآن عظیم الشان یو آیت مبارک تلاوت کړي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو ایمان والاو د شیطان لار نقش قدم پرېږدئ ځکه شیطان ستاسو ډېر واضح ښکارا دشمن دی د مسلم حدیث دی عزیزانو ما ستاسو په مخ کې عرض کې تلاوت کې د الله رسول فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء که یو سړی یو کاهن لره جادوګر لره ساحر لره رالی د شي پوښتنې چې یې وکړله لم تقبل له صلاة 40 لیله د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله پاک د دې مسلمان لمونځ چې دی هغه نه ورقبلوي عزیزانو د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دین چې کوم ما تا راغلی دی دا کامل دین راغلی دی پدا کې دا څه خبره نشته چې څه زه وکم څه ته وکې څه پلانې وکې موږ د دین ملاتړ وکړو یا دا دین په ما او تا باندې کامل سي یا پرسي دا خبره چې دا هغه نه ده موږ ته ډېر وخت محمد رسول الله مبارک دا ټول خبرې را شوولې دي او ما او تا ته تر دې ځای را رسېدلې دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت څخه مخکې عاجزانو کاهنان به وو کاهن دې ته ویل کېږي چې یو سړی به رالی له ده به پوښتنه کوله د سبا و د بل سبا د روان کال خبرې به له ده پوښتلې بیا به دی راولاړ شو د ځانه به خبرې ورته جوړولې ورته کولې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رالی دا سلسله چې د هغه قطع سوه هغه ختمه سوه هغه ورکه سوله د عربو چې کوم هغه مشران مشرکان عربو نو هغه به پر کاهن باندې ډېر اعتبار او بروسه او یقین کوي د شیطان څخه خبرې واوري
اوریدلې شیطان به هغه د فرشتو څخه خبرې اوریدلې وي دلته به بیا کاهن را ولاړ شو ساحر او جادوګر را ولاړ شو څه به هغه وي څه به د ځانه وي نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رالی شیطان له اسمانو بند شو هغه سلسله او خبرې چې دي هغه ختم شولې اوس خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء یو سړی کاهن ساحر جادوګر لره رالی فسأله عن شيء د شي پوښتنه جنې وکړله چې زما پال وګوره زه به څنګه یم زما اولاد به څنګه وي زما سبا به څنګه وي زما ژوند به څنګه وي زما مرګ به څنګه وي د الله رسول فرمایي لم تقبل له صلاة 40 لیله رواه مسلم 40 ورځې الله پاک د دې سړي لمونځ نه قبلوي چې دا کوم سړی چا لره ورغلی او دا پوښتنه چې د هغه یې جنې وکړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی را ولاړ شو من اتا کاهنا فصدقه وصدقه یو سړی را ولاړ شو کاهن لره رالی بیا تصدیق چې دی هغه یې وکړي نو دی فقد برئ مما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم رواه ابو داود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم دین پر ما را نازل شوی د الله له جانبه گویا تا د هغه انکار وکړي گویا هغه تا شاته وغورځوئ گویا د دین د اسلام څخه تا د براءت اعلان وکړي چې کله یو سړی کاهن ساحر جادوګر لره چې دی هغه راشي نو لہذا د الله رسول فرمایي قطعا به تاسو ساحرانو جادوګران لره نه ورځئ او بیا بل خبره دا ده د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی ساحر لره رالی یا نجومي لره رالی لاس یې ورښکاره کړي زما پال وګوره پلانی 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 د الله رسول فرمایي فقد کفر کفر یې وکړي دې سړي د الله رسول فرمایي فقد اشرک دې سړي شرک وکړي دا مشرک شو په دې خبره باندې د الله رسول فرمایي والساحر والکاهن ساحر والساحر کافر مشکات حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کاهن چې دی هغه ساحر دی او ساحر چې دی هغه کافر دی دا دونه خبرې ما تاسو ته ولې وکړې عزیزانو هغه وجه دا د عزیزانو چې نن زما او ستا عقیده دومره کچه سوله چې نن د الله بجای د خالق بجای ما او تا له مخلوق د خپل ژوند هغه عزت دی ذلت دی تور دی سپین دی ښه دی بد دی دا ځینې غواړو څومره د افسوس خبره ده چې یو انسان د بل انسان نه هغه خبرې غواړي چې کومې خبرې د الله په لاس کې دي د الله په کنټرول او په قبضه کې دي دا خبره مې په دې درته وکړه عزیزانو یو سړی ما سره میسیج راته کړی و رکشه مکشه چلوي نو د ما ته ویل مولوي صاحب ما یو زنانه راواخیستله په رکشه کې نو بیا د زنانې مطلب پر لارې پر یاد راته وکړي چې داسې زما خاوند دویم واده کوي داسې زما سره دا ظلم و پلانۍ کوي تا ته یو تعویزګر نه دی در معلوم چې ما ورولې یو تعویز راوکړي وای ما ورته ولې نه دی را معلوم بالکل را معلوم دی نو قرار زه راولاړ سوم دا زنانه ما هغه کوډګر لره ساحر لره جادوګر لره راوستله چې را مې وستله هغه 13 40 50 زره روپۍ ځینې واخیستلې او بیا مطلب هغه تعویز و کوډې موډې هر شی چې و هغه یې ورکړلو نو ته ما ته میسیج راکړی چې مولوي صاحب زما اوس سر خلاص شو زه ډېر پریشانه یم ما د الله په خاطر د دې زنانې سره دا کار وکړئ د دې هم په زړه کې شی نه و زما هم په زړه کې شی نه و ما خالي لاندې ورته ولیکل مال یو ته یوه دا زنانه یو دا پیر چې دا کم چا لره دی ورغلي یاست دا کوډګر دا به درې سره جهنم لره ځئ او درې سره تاسو جهنمیان یاست چې تاسو د یو مسلمان کور چې دی هغه ور خرابوئ تاسو د یو مسلمان ژوند چې دی هغه ور تباه کوئ هغه بله خبره ده چې نیم انسانان داسې دي هغه سحر نه مني جادو نه مني کوډې نه مني یا سحر هم ستا جادو هم ستا او کوډې هم ستا بیا بله زنانه راغلی وه هغې راته ویل مولوي صاحب زما ادې د یو پیر سره ملاو شوله هغه پیر ورته ویل یم ګوره د پیر څه مراد کوډګر دی د پیر څه مراد جادوګر دی د پیر څه مراد ساحر دی زه تا ته باچا آغا صاحب نه در ښیم زه تا ته علي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیم زه زما شیخ مولوي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیم زه و تا ته لالک آغا صاحب و نافي آغا صاحب نه در ښیم زه و تا ته کډي آغا صاحب نه در ښیم زه و تا ته دغه ظالمان کافران جادوګران ساحران نجومیان زه و تا ته دا در ښیم نو دې پیر ورته ویل زه به تا ته داسې تعویض درکړم چې ته به جهان وینې او جهان به تا نه ویني او بیا یې 50,000 روپۍ هم ځینې واخیستلې 50,000 روپۍ ځینې واخیستلې نو دا زنانه خپله راته وایي چې زما مور د مولوي صاحب زما مور ده اوس ما ورته ویل ای ظالمانو ولې مې کور خراب دی دغه پیر داسې دی چې جهان دی ویني ګوره دا پیر دغه دی که نه دی چې موږ ټوله وینو دی نو څنګه پیر راولاړېږي بیا به تا ته دا لاره در ښایي زه به تا ته داسې پلانی شی در ورښیم دا ټول کفریات دي عزیزانو دا ټول هغه شیان دي چې انسان جهنم ته رسوي دا ټول هغه خبرې دي چې انسان له ایمانه خلاصوي من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیله د الله رسول فرمایي 40 ورځې به ستا لمونځ نه قبلېږي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی رالی یو پیر لره فقیر لره جادوګر لره ساحر
ساحر لره کوټګر لره دا لاس یې ورښکاره کوي یا دغسې مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي له ده یې پوښتنه وکړله اوس که چیرې ده د دې خبرې تصدیق وکړي چې څنګه کوټګر ورته ویلي وو دم ویل و خبره دغسې ده د الله رسول فرمایي په دې خبره دی کافر سلو د الله رسول فرمایي په دې خبره دی مشرک سلو او که تصدیق ونه کوي خالي راغلې پوښتنه وکړل دی درځئ موږ دی معلوموو دی څنګه دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي که ته چیرې یو ساحر و جادوګر و نجومي لره رایلې وګورئ په دې ښار کې وګورئ عزیزانو نیم ښار چې دی هغه جادوګرانو نیولی دی نیم ښار چې دی هغه ساحرانو نجومیانو نیولی دی ما ته به هېڅ چاته څه نه وایي ولې جمهوریت دی ازادي ده که نه په تا به هم کوډې وکړي په تا به هم سیر وکړي په تا به هم جادو وکړي که چیرې په آیت الکرسي کې اثر نه و نو به ستا کوډې پر موږ وچلیږي که الله او رسول په آیت الکرسي کې موږ ته ښوولې ده چې په دې کې اثر شته ته هم دروغجن یې ستا استاذ هم دروغجن دی یا بل استاذ هم دروغجن دی ته هم په دې خبره کافر یې ستا استاذ هم په دې خبره کافر دی ته هم جهنمي یې ستا استاذ هم په دې خبرو جهنمي کېږي یو سړی لره به زنانه راځي دی به 50,000 روپۍ ځینې اخلي او بیا به څه کوي بیا به ورته وایي زه به تا ته داسې جادو در زده کړم ته به جهان وینې جهان به تا نه وینې هغه بله خبره نه درته کوم چې دې زنانې د خپلې مور په باره کې راته وکړله چې دې پیر جادوګر کوټګر بیا زما د مور سره څه عمل چې دی هغه وکړي وسواس څونه عجبه خبره ده عزیزانو موږ پر کومه باندې روان یو ولې مې دا خپل ایمان او اسلام د بل چا په لمن کې کښېښوئ ولې الله پاک زما او ستا دا ایمان چې دی هغه له ما او تا اخلي په دغه صورت کې الله دې نه رس اخلي الله دې نه راڅخه ناراضه کېږي بیا روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله امیر المؤمنین شو نو یې قرار علامه ابن حجر هیتمي لیکلي دي قرار اعلان وکړي چې کوم جادوګر دی کومه جادوګره ده دا مړه کړي بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې 3 جادوګران چې هغه قتل کړو هغه یې مړه کړلو جادوګران یې قتل کو او مړه کو او د الله رسول فرمایي د جادوګر علاج هغه توره ده سر به ور پرې کوي ولې ځکه دا هغه سړی دی چې دا کفریات کوي دا هغه سړی دی چې د خالق دعوا یې کړې ده دا هغه سړی دی چې د خلکو کورونه ور خرابوي دا هغه سړی دی چې د خلکو په مابین کې افتراق او جدایي چې دا هغه راولي بی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي علامه ابن حجر هیتمي را نقل کړی دي ویلې یو زنانه رااله بی عائشہ صدیقې ته ویلې که زه خپل وش پر رسۍ وتړم زه دا خپل وش پر رسۍ وتړم دا خو به څه ګناه نه عائشہ صدیقه نه سو په د دې په خبره ولیا څه ګناه ده ولې ګناه نه لري پروا نه لري ویلې ولما زما خاوین تړلې دی چې هغه بیا بل واده ونه کی عائشہ صدیقه په دې خبره پوس ولا او بیا ولاړه کوي دا جادوګر ولا ما ولاړه کوي دا جادوګر دا ساحر دا هغه خبره ده چې د الله رسول فرمایي چې دا کفر دی دا شرک دی 40 ورځې الله ستاسو توبه نه قبلوي او 40 ورځې الله پاک ستاسو منځ نه قبلوي دا هغه وخت کې به ښځې راولاړې شوې د جادو د سیر سره به تعلق و بیا به په خپل خاوند باندې داسې جادو و سیر دا کوډې موډې وکړلې بیا به د هغه دماغ ور وګرځوي بیا به فکر چې د هغه په بله خوا ور واړوي او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل بچی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یې واستوي خیبر لره خیبر لره چې واستوي په خیبر کې هلته یهود ډېر الله دې دوی تباه کړي الله دې هر یو جلا جلا جهنمي کې موږ تباه کړو موږ برباد کړو زموږ بچان زموږ لوڼې زموږ خویندې زموږ ورونه زموږ هغه پاک کوم ځکه را در بدر کړه الله پاک دې په خپل عظمت په خپل قهر باندې پر دې باندې وقهرېږي چې د دې نوم و نشان چې دی هغه میټاو سي نو عبدالله ابن عمر چې کله خیبر لره ولاړ نو قرار دې ظالمانو سیر او کوډې ورباندې وکړلې چې ویې کړلې د عبدالله ابن عمر دغه لاس چې دی هغه د دې خپل ځای په شورېدو سو حیران سو چې دا څنګه مسله ده چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې خبره خبر سو بیا له خیبر دا ټول جهنميان چې دی هغه وایستل له خیبر اعلان وکړي چې تاسو بل دې علاقې ورځئ تاسو به دا علاقه پرېږدئ بیا دا ټول جهنميان تر نن ورځې چې کم دي پر ایمان او پر اسلام الله پاک مرګ ورنکړي دا جهنميان چې دی هغه وایستل له خیبر څخه او عجبه خبره ده فرمایي علامه ابن حجر هیتمي فرمایي یو جادوګر و ساحر و هغه به پر رسۍ باندې روان ولو رسۍ جار کړې ولا دا لا په خوا به موږ ته سرکس مسکس وګوره اوس دا کیسې خو نسته ختمې شوې که څنګه پنجاب کې بلایي دا به رسۍ جار کړې او پر دا رسۍ باندې به سړی روان و څه به خامخا یو کمال وکېدلی شي کمال بدللی به سولو څه چې هغه جادو سیر ولو ده به دغه چمکوي پر رسۍ بدلی او راتلی او بیا به راولاړ سولو یو حیوان بیا د بیما خر راواخله وش راواخله یعنی مطلب په خوله به ننوتئ بیا به راووتئ له بله ځایه
حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ په دې خبر سو چې خبر سو تورې راواخصله چې رالی د خلکو ته تماشا ښکاره کوي یو داسې سي بیا داسې سي بیا هغه سي قرار راولاړ شو په دا توره باندې سر ورپرې کوي. ترمذي حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي زما په امت کې به یو سړی راځي د هغه نوم به جندب وي د هغه به په یوه وار سره د حق او د باطل فیصله چې د هغه کېږي. هغه دغه جندب ولو چې هغه راولاړ سلو دغه ساحر و جادوګر چې دی هغه په توره ووایي سر یې هلته پروت ولو نه بیا وشولو نه خر ولو نه خوله ولا نه بله ولا د الله رسول فرمایي د جادوګر علاج توره د توره. او نن هم زما او ستا په کورو کې دا خبرې بیخي ډېرې روانې دي خاص کر زنانې الله پاک به ودې ته کله عقل ورکوي. تی راسئ وګورئ عزیزان دا نږدې ده بستي پنجایت ده د عیسایان پکې اوسېږي دا زما او ستا د کلي د کورو سپین سرې او ځوانانې زنانې په لین کې ورته ناستې دي چیش کوي راولاړېږي کوډې کوي سیر کوي جادو کوي. یو هلک راته ویلې مولوي صاحب دلته ورغلم ما د جادو دپاره هغه راته ویلې په شکرانه کې به ماله شراب راوړې شراب ما نه قطعا نسي کېدلی اوس خبره دا د عزیزانو چې دی په شکرانه کې شراب غواړي ها منم پچا کوډي سوي دي د کوډو د خلاصون د پاره بیا که چاله ورلې په دغه جادوګرانو کې چې 2 روپۍ واخله زما دا مشکل دی دا خو د دې د پاره نه دی چې ما تا ورځو په د باندې کوډي کوي چې موږ د پلاني کور خراب کړي یا لکه چې ما تا بیمار سو نه جوړ سو کافر لره ورسې علاج ور باندې کوو نو چې په کافر ما تا علاج کولای شو دلته په دا دوزخي باندې هم کولای شو چې ورسو مطلب 100 روپۍ ورکړي او بیا هغه مسله چې د هغه چی هغه مسله چې د خلاص دا اوس کې دوی درځ مخکې ځوان راغلی چې رالو مولوي صاحب زما د واده 4 کال دی زه د واده په شپو کې جوړ او روغ ولم بیا به ظالمانو بیا به یو چا په مخ دغه کوډي وسیر و جادوګرۍ عایشې صدیقې ته ویلې ول ما خپل خاوین تړلی دلته دی وایي چې په ما نه پوهېږم په ما چا څه وکړلو تر دا اوس 4 کاله پورې زه د خپلو بچانو سره داسې یم لکه بیا د بید ډېره معافي لکه ورور او خور چې څنګه ژوند سره تېروي ډېر پریشانه یم او زما دپاره څه کول پکار دي بچیان مې هم ډېر پریشانه دي او اولاد لرم نه لرم دا څوک دا دغه زنانې کوي. یو زنانه چاته وایي ستا بچی راکړه نه در کوم نه راکوي یا بیا نو ګرځي پر دا دوزخیانو پر دا پیرانو پر دا کوټګرانو نجومیانو باندې هغه بیا راولاړ شي بیا په وینو و په زعفرانو په پلاني خبرو باندې کوډي سیر جادور باندې کوي د هغه ژوند ور تباه او برباد کړي. ما بل بیان کې د ټول ځای ډیر محترم شخص په داوس کې ورلم ډیر محترم علایده زیارت له ورلم ملاقات در ورلم دا د هغه کم عقل او فکر او بزرګي وو چې ورلم ډیر پریشان وو ما د اوس ملاقات هم نور سره سوي د نامو ډیر اوریدلی وو د مې علاوه سره وکي ولې داسې پریشان یې ولې بیمار یې ول دا خو چا کوډي را باندې وکړل کوډي څنګه در باندې کولې ول ما د ټول وطن هسپتالونه راوغشتل علاج مې کوي هیڅ یو بیماری مې نه درلوده ما ته چا وویل چې یار هغه خان کې راته ویلې چې تلش راشه دا یو عامل لره ولاړ سي یو نیک عامل پیدا کا دا ګوندې پتا په یو تعویض ماویز شي سوي نه ول زه چرالم یو عامل لره به عامل ماتل بالکل ډیر زورور تعویض در باندې کړی دی زورور نه کفر یک کلمات یا شرک یک کلمات هغه د انسان د جهنم ور کلمې چې هغه پکې لیکلي ول بیا ماته هغه سړی هم را معلوم سلو مالانه په ما به څوک څنګه کار لري ولا سړی را معلوم سو چې دا سبب مې حال ور کوي چې تا داس ما سره څه چم وکي ما په پتا کړی څه ولو ولا خپل ځان په خپل مړ په دا خبر سلو چې دا مسله خورال هغه د خبره دی چې تر ورسېدله چې مې ګویانې به کېدلې څه خبرې به سره کېدلې خبر سو هغه کوز هغه کور هغه کس هغه څوک خپل ځان خپل مړ چې دا څه په ساتره اوس ولنن دایم ناشته نه درېدی سم نه تللی سم نه کښېنستی سم جوړ روغ سړی ولمه نو لهذا خبره داسې د عزیزانو بغیر د اوداسه مه ګرځئ ګر سره مه ګرځئ په اوداسه کې الله ډېر لوی اثر ایښی دی بغیر د آیت الکرسي مه ګرځئ په آیت الکرسي کې الله ډېر لوی اثر ایښی دی بغیر د آخرت وقله مه ګرځئ په دې کې الله ډېر لوی اثر ایښی دی او د هغه رقم د سوره بقرې آخر د الله رسول فرمایي په دې کې الله ډېر لوی اثر ایښی دی دا خبرې دي عزیزانو په دې خبرو به ما تا خپل ځان راګرځوو موږ ته الله توفیق نه راکوي چې موږ به د چا کور خرابوو موږ به د خاوندو د کور والا په مابینځ کې جدایي راولو موږ به د ورورو د لورو د مور او د هغه رقم د زوی او د بابا په مابینځ کې جدایي راولو الله پاک دې وساتي الله پاک دې وساتي بیا خلک ډېر راشي مولوي صاحب داسې مې کارونه خراب داسې خراب نو بیا په ما زما خیال جادو سوی دی سړی کا جادو پتا څوک څه کوي کې جادو کولای نو قسم د اوس په وخت لا مړ هم وایي زموږ عقیدې ډېرې کچه دي بالکل پر زیرو ولاړې دي بچه هر څه راته ویل موږ او وای دا خو زما ایمان زما کور زما ژوند راڅخه اخلي منم ګورئ څوک وژلی سي
وهلی شي گزارولی شي په وینه سور کولی شي نو د هغه رقم کوډ هم ورباندې کولی شي صحیح سلو اوس که سړی وایي چې یاره دا خو هر څه کېدو والا الله دی او په دې خبره کې خو شک نشته د دعوت تبلیغ مقصد دا دی هر څه کېدو والا الله دی خو د اسباب دنیا ده موږ نه وینو چې په دنیا کې خلک یو بل سره وژني موږ نه وینو چې یو سړی راولاړ شي خپل ځان په خپله وژني موږ نه وینو چې یو سړی راولاړ شي بجلۍ تارو ته وخېږي ځان ته کرنټ ورکړي شته دا خبرې او نو کوډې سیر او جادو چې دی هغه هم شته الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت وفرمایي الله پاک د هر چا په کور کې دا مشکل دی الله دې په خپل عظمت دا مشکل لري کې او منزل دی اکچلی مخفام نو سړی هغه مې راخستی وای ته ښکاره کړی مو وای هغه وایي ستا کې ډېر لوی اثر دی باقي به ښه ډېر لوی اثر دی ټول هغه شیخ صاحب رحمه الله شیخ زکریا صاحب رحمه الله د هغه بچي هغه آیاتونه هغه دعاګانې را جمع کړي دي چې هغه د سیر د کوډو د جادو دپاره ډېر مهم دي او دا خبره هم نه ده چې ماښام یې ووایه سار د چیش غواړې سار غواړې چې یاره زه به فرق نه یم پوه سوی که یې به د عمل به کوې مسلسل به کوې بیا به الله پاک و تا ته په دې کې یو شی درکوي عزیزانو بله خبره دا ده چې د بخاري او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو ځوان یو سړی په بني اسرائیلو کې و ښه ځواني الله ورکړې وه مال به هم درلودی دولت به هم درلودی روپۍ به هم درلودې نو ښه جوړه کالي یو ښه خوندور پټو زموږ د قندار والا کار چې ورباندې سوی یو ښه ښایسته لباس یې کړی ولو نو ډېر په نخرو به را روان ولو پیسې مه پورته کوه په ټور پسې کېږه د ډېره خیاله و چاته ګورمه له ډېره کبره و چاته ګورمه بس دغه تکبر بیا کوئ پیسې بیا نه پورته کولې د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی وایي الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی الله پاک ژوندی په دې مځکه نه ایستی تر څه وخت الی یوم القیامه تر قیامت به دا سړی روان او ژوندی به عزیزان دا کله دا چې کله یو سړی تکبر وکړي پیسې نه پورته کول څومره لویه ګناه ده عزیزانو نن دا خبرې په چا منل ګورئ دا خبرې زما نه دي ما مه منئ زما خبرې مه منئ والله ما منئ زما خبرې مه منئ کما وتا ته د محمد رسول الله قول یې شی و کما وتا ته د محمد رسول الله فعل یې شی و کما وتا ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت و لاره یې شی و نو بیا خو ګنجایش نشته په دې کې هغه خبره ته ما ته وکړې زه پابنده یم او که زه درته وکړم نو ته پابنده یې اوس دغه ځوان د الله رسول فرمایي وایي دا په دې مځکه کې تر قیامت پورې الله ژوندی دننه کوي د تکبر د لویي په خاطر وليتجلجل فيها الله پاک په دې مځکه کې دا سړی نه ایستی الی یوم القیامه تر قیامت به دا ځوان روان یې دا خالص تکبر لویي چې دغه یې کوله خالق خود پسندي یې په ځان کې وله چې یاره زه وګوره او ته وګوره دا ټول ډېر خطرناک دی عزیزانو ګورئ په مشکل دا خبرې ډېرې دي یو سړی د ډېره خیاله خولۍ کږیز دی ولې خولۍ کږیز دی څه پیښه ده دا اصل کې خبره دا ده دا تکبر علامه ده عزیزانو که یو سړی راولاړ سولو کمیس یې چپه واغوستی دا ته یې څه شي بولي نو چې سړی کمیس چپه واغوندي هغه ته ته څه وایې نو چې خولۍ کږه کښېږي هغه ته بیا څه شي وایې خبره زموږ پروګرام په هغو کې ما ورته ویل مال پښتانه دی خلک دي راولاړ شي خولۍ کږه کښېږدي چا دلته به غوږو کېږي چا دلته ایښي چا دلته ایښي هلته څه یا د عقل د خوا ختم یا به یې 2 روپۍ لري نو دا خولۍ کږه کښېږدي ټوله ورځ یې سر کوږ نیولی ولې خولۍ یې کږه ایښې سړیه که خولۍ برابره که خولۍ برابره که سر به دې ورسره سیدا سیدا څه کوې دا د الله رسول فرمایي دا زموږ دی په دې ځوانانو کې ستا چا غوږونه سوي کړي دي چا په غاړه باندې هغه تور سپڼسي کړي دي چا په لاس باندې تور سپڼسي دا څه شی دی داسې ارکان شته هغه غوږوالیان چې دي هغه الله اکبر ظالمه ته چې پیدا شوې پر تا یې د هلک نوم کښېښوی ته چې پیدا شوې بابا وادې ول زموږ کره هلک پیدا سو او تا چمونه د چا شروع کو په تا به خور فخر کوي که بیا نه کوي چې زه ورور لرم په تا به بابا فخر کوي که بیا نه کوي چې زه زوی لرم په تا به ادې فخر کوي چې زه زوی لرم او ته راولاړ شوې د نجونو چمونه دې شروع کړلو خبرونه والک راغلی واده ماده وشي به تیر سوی د لوط علیه السلام قوم عکس بدنامه ولا دا پښتانه تقریبا 99% د لوط علیه السلام د قوم پر نقش قدم پر غلار روان دي په کوتر کې راواخلا په چرګانو جنگیدو کې راواخلا د زرکانو جنگیدر راواخلا د شپانو جنگیدر راواخلا لاسونو سره کېدر راواخلا سیټیانی واغ شپلک چې چمن والا بولی هغه ویل راواخلا دا هغه کوم مطلب هغه جاولي جویل راواخلا دا ټول د لوط علیه السلام د قوم چمنو دا به د بد مرغ د محمد رسول الله امت کې خالص په پښتنو کې دا غم چې دی هغه رالی لوط علیه السلام قوم تباه شو چې کم سړی په نقش قدم روان دی هغه به هم تباه کېږي هېڅ یوه ذره شک په دې خبرو کې نشته عزیزانو
نو دغه ځوان الله پاک ژوندی په ځمکه ننویستی ژوندی دا به تر قیامت رواني وجه څه ده وجه دا د تکبر پر بنیاد د لویۍ پر بنیاد پیسې مه پورته کوه ته په چا پیسې پورته کوه ته ورته دا پیسې هغه وایه نو ځکه د تکبر پر بنیاد نه کوم د تکبر پر بنیاد خو بیا ته هم پوهېږې چې ګناه ده نو محمد رسول الله چې پیسې پورته کولې ولې پورته کولې تکبر چې نه کېدی العیاذ بالله یا نو بیا ته ولې دا خبره کوې پیسې کښته مه ساتې د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی وایي دغه چې کوم ځای تا ازار راواخلست دا پیسې راواخله دا چې وکړي دي دا به د قیامت ورځ د جهنم په اور کې صحیح څه ډېر ښه خوند کوي د نارینه سره پیسې لوړ ښه خوند کوي د زنانې سره کښته د بده مرغه مردې سره بدل سولو د زموږ چمونه موږ د دې چمونه شروع کړلو د الله رسول پر دې نارینه هم لعنت ویلی دی پر هغه زنانې هم لعنت ویلی دی او بیا بل خبره دا ده چې د قارون په باره کې الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض قارون چې دی هغه د موسی علیه السلام بعض علما فرمایي د اکا زوی د اکا زوی و ډېر مال و دولت یې درلودی نو دا یې غوښت چې د موسی علیه السلام چې کوم راج دی دا ختم کړم نو بیا به ترتیب یې جوړوي چې یو رقم د موسی علیه السلام بدنامه کړي یا نعوذ بالله بې عزت یې کړي نو دی به د ډېره خیاله هغه دته اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ګوره تکبر مه کوه لویې مه کوه سر پاوه منڅه الله پاک داسې خلک نه خوښوي چې څوک تکبر لویې کوي سر یې پاوه نیولی داسې به نه کوې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا د الله نیک بندګان هغه دي چې پر لارې روان دي په ډېر ښه انداز چې کوم څوک شاته را روان دي هغو ته تکلیف نه ورکوي چې کوم مخته روان دي هغو ته تکلیف نه ورکوي درمیانه چال باندې روان دی لکه کله کله پر روډ باندې یو سړی بیا راغه د فرعون د ابوجهل زامن دي د قارون زامن دي وروره موټر یې هغه د 120 د یو سل شل په رفتار کې چې کوم روډ کې سړک معلوم دی دی په هغه کې په 50 کې روان دي قرار خپل موزیک یې لګولی دی موبایل یې په لاس کې دی ارن ورکا لایټ ورکا بتۍ ورکا لاره نه درکوي صحیح سلو داسې به دا قارون هم روان هېڅ چاته بیا نه کتل هېڅ چاته یو ورځ یې سوچ وکړي چې دا موسی علیه السلام ډېر تنګېدلی موسی علیه السلام ورته ته به زکات راوړي اول زکات د چیش راوړم زما روپۍ دي زما مال دي زما دولت دی زکات د چیش درکړمه خو خیر دی یو ورځ راولاړ سلو چې بل کم نه کیږي قرار یوې زنانې ته وویلې چې زه 2 روپۍ درکوم ته خالي راولاړه سه پر موسی علیه السلام باندې تور ولګوه بد ورباندې ووایه چې نعوذ بالله ده له ما سره څه چې دي هغه کړي دي ښځې ورته په دواړو سترګو قرار قارون رالی موسی علیه السلام ته ویل دا خلک راجمع کړه دا ته چې کوم وایې څه دعوه لرې هغه موږ ته بیان کړه موسی علیه السلام غږ وکړي سر راټول سئ چې راټول سولو بیا دا وویل چې الله واحد لا شریک ذات دی زه د الله پاک نبی یم داسې مطلب غلا به نه کوو د غلا دا ګناه ده دغه رقم د قتل دا ګناه ده د بدکارۍ دا ګناه ده قارون ولاړ شو ویلې ول دا خبرې یوازې زموږ دپاره دي که ستا دپاره هم دي موسی علیه السلام ورته زما دپاره هم دي یوازې ستا دپاره نه دي ول نو که دا خبره چې ته وایه ستا دپاره هم دي دغه یوه ښځه دغه دا وایي چې موسی علیه السلام زما سره نعوذ بالله څنګه حرکت وکړي موسی علیه السلام ته یې راوباړه پر دواړو سترګو کومه ده ښځه حال یې ورکوي حال چې ورکړي ښځه راله موسی علیه السلام ورته ویلې ستا دې په هغه رب قسم یې چې ما تا یې پیدا کړي دا دنیا یې پیدا کړې ده چې زه نبي یم او ما ته الله تورات را کړی دی وکړه خبره وکړه کومه خبره ده چې دا تاسو سره جوړه کړې ده ښځې به د هغه خبره کوله چې کوم قارون ورښولې وله الله پاک د دې په خوله رښتیا راوستل ورته ویلې چې دا قارون ما ته روپۍ را کړي دي ما ته ویلې په ده پورې لاس ونیسه چې ده له ما سره نعوذ بالله بېلاري چې د هغه وکړه موسی علیه السلام ډېر پریشان ډېر خفه سولو چې دا څنګه خبره ده الله پاک وحی ورته وکړل چې دا مځکه د یو ساعت کې دپاره ستا په قبضه کې ده ستا په کنټرول کې ده که غواړې دې مځکې ته ووایه قارون به ژوندی دننه کړي قرار موسی علیه السلام مځکې ته وویل چې قارون مځکه دا ده وچاودل سوله قارون په مځکه ننوتل شروع چغې کې نارې کې بغارې کې نه څه ووایه تا دومره لوی بهتان پر ما ووایي دومره لوی ظلم دې را سره وکړي د خلکو دا خیال شو چې د موسی علیه السلام د ده مال ته اړولی د دا کا زوی دی زما خیال د ده روپۍ جنې غواړي نو الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض دی او د ده چې کومې روپۍ وې هغه روپۍ هم پر سر باندې ورکښېښولې بس ولاړې تر قیامته به دا سلسله روانه دا څوک دا هغه څوک چې د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ وفکر وي د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ دا ګوره الله ژوندی په مځکه نه ایستی د تکبر د وجې هغه ځوان یې ژوندی په مځکه نه ایستی تکبر د وجې نن خو ما او تا ژوندي یو مال به هم لرو روپۍ به هم لرو ځواني به هم لرو صحت به هم لرو اوس به ما او تا څه کوو نو چې کوم کار ابوبکر صدیق کړی دی پر هغه لاره به ځو وده ته به رسېږو چې کوم کار قارون کړی دی پر هغه لاره نعوذ بالله ځو بیا به قارون ته رسېږو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که یو سړی راولاړ شو پاک دامن زنانه ده
نیکه زنانه ده د کور دپاره مجبوره ده یا سبزي راوړي یا غوړي راوړي یا سودا راوړي یا کوچنی بچی سکول له بیایي یا کوچنی بچی د سکول راولي که یو سړي دا خبره وکړه چې دا 2 نمبر ښځه ده دا بې لارې ښځه ده دا د بازار ښځه ده دغه فکر یې وکړئ دا سوچ یې وکړئ د الله رسول فرمایي د 100 کالو عبادت الله در میټوي که تا 100 کاله عبادت کړی وو بیا پر یو پاک دامن نه یو نیک پلو زنانه ده چې هغه د خپل ضرورت لپاره راووتله او تا دا فکر وکړئ چې دا داسې ښځه ده د الله رسول فرمایي د 100 کالو عبادت الله پاک ستا در میټوي او ستا در ختموي وګورئ عاجزانو څنګه د ایمان د تلو خبرې دي خو هم دا د ما ته په دې خبر چې ما ته ایمان لرو کې نه لرو لمونځ خو څه د ایمان خبره نه ده چې به څوک لمونځ کوي هغه مؤمن دی حضرت عمر فاروق فرمایلی ول د چا په لمانځو روزو چې خطا نه وځئ او موږ خالي په لمانځو په روزو کې وړې ده او ګر جهان کافرانو دوزخیان راته ښکاره کېږي خپل ځان جنتي و هغه لوی کامیاب راته ښکاره کېږي او دا څونه بده خبره ده او بله خبره به درته وکړم الله رسول فرمایي من سره ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وهو ابو داود دا بل حدیث دی عزیزان دا زما استاد ژوند سره تعلق لري د الله رسول فرمایي که یو سړی دا خوښوي په زړه کې زه پیر یم زه وزیر یم زه مالدار یم زه استاد یم زه پلانی چې ماته دې دا خلک ولاړ شي من سره ان يتمثل له الرجال قياما یو سړی دا غواړي چې یاره زه راسم خلک ماته ولاړ شي فليتبوأ مقعده من النار په جهنم کې د خپل ځان دپاره ځای معلوم کا دا جهنم د ځان دپاره ټکانه کا جهنم چې د هغه ستا ځای دی دا د ابو داود حدیث دی موږ دا غواړو که نه غواړو چې ماته څوک ولاړ شي موږ دا غواړو اوس که چیرې یو سړی دا غواړي چې ماته دې څوک ولاړ شي دا ګناه کبیره ده د الله رسول و دې ته جهنمي ویلی دی د الله رسول دغه کار د جهنمیانو بللی دی د الله رسول په دنیا کې را درته وایي چې ورسه جهنم ستا ځای دی په جهنم کې خپل ځای چې دی هغه معلوم کړه او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ راووتی عصا یې په لاس کې ولا کړه محمد رسول الله مبارک له کړه لګوله ښه خوند کوي دا زموږ سپین ږیري مشران له کړه ډېر ښه خوند کوي د هر شي خپل وخت دی د ځوان سره له کړه خوند نه کوي عصا د سپین ږیري سره چې د غی پر دیواله یې لاس نیولی دا خوند نه کوي له کړه لګوه کنز الایمان والا یو روایت را نقل کړی دی چې پر هر قدم الله پاک زر زر نیکي ورکوي چې کوم سړی له کړه لګوي زر زر نیکي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راووتی چې راووتی نو موږ ورته ولاړ شو چې ولاړ شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وپل لا تقومو تاسو ماته مه ولاړېږئ کما یقوم الاعاجم لکه عجمیان چې یو بل ته بعضه یو بل ته سره ولاړېږي یعدمو بعضهم بعضه بعضې د بعضو دپاره د تعظیم پر بنیاد ولاړېږي دا د عجمیانو کار دا کار مه پرېږدئ ولاړېږئ مه اوس که یو سړی په زړه کې دا خبره ولري چې ماته دې ولاړ شي د الله رسول خدا فرمایي که زه ووایم که پیر ووایي که یو استاذ ووایي یو مالدار ووایي دا شی حرام دی ها دا خبره ستا اولاد خپل بابا ته ولاړ شو خپل ادې ته ولاړ شو خپل استاد ته ولاړ شو پروا نه لري مستحب کار دی که چیرې خبره دا وله چې په دې کې تکبر لویي راتلله بیا نه ده جایزه قطعا به بیا نه کوي یو ورځ صحابه فرمایي حضرت ابو هریره فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې به کله رالی موږ به ورته ولاړ شو بیا چې به کله پیغمبر علیه السلام تللی موږ به بیا ورته ولاړ شو چې دی به ولاړی په حجره به ننوتي بیا به موږ کښېنستلو بده خبره نه ده خو پیغمبر علیه السلام مبارک د ګر جهان عجز چې دی هغه د پیغمبر علیه السلام پر وژه ول ما ته خوند نه راکوي دا شی مه کوئ دا شی قطعا مه کوئ هغه چیرې په دا بنیاد دی چې زما استاد دی د استاد په زړه کې تکبر لوی نه راځي بیا پروا نه لري لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت سعد را روان ولو راغوښتي په هغه لویه معرکه کې پیغمبر صلی صحابه ورته ولاړ سي خپل سردار ته ولاړ سي ورسي مخ لره ورسي خپل سردار لره یعنی معلومه دا چې جایزه خدا کچیر دا غو پزړه کې د لوی او د تکبر خبره نه و که د لوی او د تکبر خبره و بیا جایز نه ده که څوک ته پر لاس مچ کوي که هغه خامخا ما پر لاس مچ کوي دا حرام دی نه جایز دی ولې دا تکبر دی دا لوی دا د ځان بڑای دی چې بیانې یا دی کوي ولې یو سړی پر دې خبره راولې چې هغه کې تکبر لوی راشي که په چا کې تکبر نه راځي هغه پر لاس مچ کېدو نه مچ کېدو اتباع کې نه کوي بیا کوي څوک راولار الله والا او بزرګ یو شیخ یو مرشد یو عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث بابا او ادي او بلبل مچ کو هیڅ پروا نه لري په شرط دی چې باغ کې به تکبر نه راځي نو کته چاته ولاړېږي که هغه په ځل کې دا خبره و چې ماته دی ولاړ شي د رسول فرمایي څه جهنم لره او که چیرې ته په دا پوهېدې چې دی چې زه ورته ولاړ شم په دې کې تکبر راځي بیا ستا دپاره نه ده جایز نه به ورته ولاړېږي صحیح سلو دا بل د تکبر خبره ده او تکبر انسان تباه کوي ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي غالبا البدایه والنهایه را نقل کړي دي یو ځوان را روان دا د زر کاله مخکې خبره ده را روان دی په جوش کې دی خراب ښه ځواني به الله ورکړې وله ولې یو بزرګ ورته کتل دې بزرګ سره ستنه وکول خیر دی چې داسې راته ګوري ول ماشاءالله الله څومره ښایسته ځواني درکړې ده
څومره ښایسته ځواني الله درکړې ده. په دې درته ګورم ده ورته ویلې ول زما وځوانۍ ته الله له حیران دی، زما وځوانۍ ته الله له حیران دی. کله کله چې الله د چا کور خرابوي تر خوله یې دی تورې وباسي، دی به نه غواړي دا تورې، خو د ده تر خولې بیا الله باسي. نه کله کله خلک وایي خدای دې نشي راڅخه خلاصولی چې محمد رسول الله راته وایي ولا که دې پرېږدم. خاص کر په چمن کې به دا تورې موږ ډېر اورېدل، که څه نن په چمن کې باد دا ورځ ده ډېر پریشانه دي. الله دې دا پریشاني لرې کړي، الله دې دا بې عزتي لرې کړي، الله پاک دې نور نه شرمنده کوي، الله پاک دې نورې مینې نه پکې تویوي، الله پاک دې د دې عزتونه ور بحاله کړي، الله دې زموږ حکمران ته هدایت وکړي، الله پاک دې د دې زړونه ور نرم کړي، الله پاک دې د دې کورونه، د دې عزتونه، د دې بچان، د دې خوراک، د دې هغه ژوند چې دی هغه ور پر عزت کړي. الله دې هر مسلمان د بې عزتي وساتي. نو په چمن کې به مشکل کله طالبي بچو کې جنگ بسو، خدای دې نشي راڅخه خلاصولی چې خدای راته وایي نه دې پرېږدم، چې د الله رسول راته وایي نه دې پرېږدم، والله که دې د محمد رسول الله راڅخه خلاص کړي. دا ټولې کفري کلمات دي. دلته دې ځوان دا خبره وکړه ول الله هم زما وځوانۍ ته حیران دی. نو فرمایي ابن کثیر مولوی صاحب وایي الله پاک ځای پر ځای په سترګو ړوند، په غوږو کوڼ، په خوله ګونګی، په لاسو پښو باندې شل ځای پر ځای. کله کله الله پاک خپل قدرت ښکاره کوي، بیا دا رقم خبره چې د هغه وجهان ته د عبرت لپاره چې د هغه ورښکاره کړي. الله پاک دې موږ وساتي، الله دې موږ ته تکبر نه رانصیب کړي، الله دې موږ له تکبر وساتي، الله دې هر مسلمان وساتي، هر مسلمان. بیا بله خبره درته کوم عزیزانو، یو صحابي فرمایي زه بیده وم، په دا پروت کې نه دی عزیزانو، د محمد رسول الله مبارک پروت به داسې وه پر رسته اړخ باندې پروت، دغه لاس در سر لاندې پښې لږ راټولې کړي، هغه پر دا ځنګانه دا چپل لاس پروت. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه وه. او داسې علما فرمایي چې سړی پر د ملا پر تخته پروت وي، اسمان ته ګوري، وایي دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم دغه ترتیب ولو، اسمان ته به یې کتل، هغه د الله چې کوم عظمت لویي ده په هغه کې به سوچ و فکر چې دی هغه کوي. صحابي فرمایي زه پر سینه پروتم، پر سینه پر دا نس باندې پروتم، نس و سینه مې پر مځکه باندې ولو. ول چې بیده وم یو سړی رالی په پښه یې وښورولم، ما ته یې ویلې ول دا د جهنمیانو رقم مه پرېوځه، دا د جهنمیانو پروته ده. ول ما چې ورته وکتل هغه محمد رسول الله مبارک، ول دا رقم مه پرېوځه. دا ولې جهنمیان به دغسې پوړې مخ و جهنم توربېږي، او دا ډېر انسان بد ښکاري. بیا خاص کر مشر راواخلس، خاص کر یو ښه سړی راواخله، بد ښکاري، بد. ګورئ مچ یو لوټ شي چپک سیږي، بد یې سیږي که نه یې سیږي؟ بد یې سیږي. نو انسان خو ډېر اشرف المخلوقات دی، نو هغه به څنګه بد نه یې سیږي؟ بیا حضرت جندب فرمایي رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو ذر فرمایي د اصل نوم جندب ولو، ول زه بیده وم زما پر خېټه باندې درد و، په سینه کې مې درد و، مشکات حدیث دی. نو زه بیده ومه، یو سړی رالی په پښه باندې زه وښورولم، ما ته ویل ای جندبه داسې مه پرېوځه، د الله له دې پروت ډېر نفرت کېږي، الله پاک له داسې پروت ډېر نفرت کېږي، الله بد ځینې کېږي، د الله په دربار کې تر ټولو بده پروته، یعنې سړی چې بیده یې تر ټولو زیات چې الله نور سره لګېږي هغه دغه توری دی، په دغه انداز بیدېده دی. الله پاک دې موږ ته هغه رانصیب کړي چې الله او رسول په راضي کېږي، الله پاک دې موږ ته خپل دین را زده کړي، الله پاک دې موږ ته د محمد رسول الله طریقې را زده کړي، الله پاک دې موږ پر هغه طریقو روان کړي چې الله په راضي کېږي، رسول په راضي کېږي، قبر په زده کېږي، د حشرګاه میدان راته اسانه کېږي، او پل صراط راته اسانه کېږي. الله پاک ویل اورېدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي. موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت دعوت او تبلیغ یو مقصد، یو ټول عالم انسانیت پر دا تور باندې راشي چې مرید او لا اله الا الله محمد رسول